احادیث مبارکو کې د یو مجلس ذکر راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ورسره سلور یاران صحابه کرام ناستی. نبی علیه السلام دی او سلور یاران وسره دی. سور قیمتی محفل بو، سور قیمتی مجلس بو، او دغه صحابه کرام سمری بختورو چې نبی علیه السلام د اغي سره مجلس چې دی هغه کاو. نبی علیه السلام د اغي سره چې دی هغه ناسته کوله. احادیث مبارکو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مجلس کې او دغه محفل کې یو څو قیمتي خبرې او فرمایلې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم پاسېدو او د خپل صحابه کرامو ته فرمایي وی ما ته ډېر زیات درې څیزونه دا ما ته ډېر زیات چې دی هغه خوښ دي. صحابه کرام عرض کړي د الله رسوله کم کم څیزونه تاسو ته زیات خوښ دي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل وی یو ما ته خوشبویی دا ډېره زیاته خوښه ده. خوشبویی لګول، عطر لګول دا د انبیای کرامو سنت دی. نو یو راته ډېره زیاته خوشبویی دا خوښه ده، او دویم راته نیکه او صالحه بیبي دا راته ډېره زیاته خوښه ده، او دریم راته دا څیز خوښ دی چې د زما د سترګو یخوالی دا الله پاک په مانځه کې چې دی هغه یې ښودلی دی. دا درې خبرې ما ته ډېرې زیاتې چې دی هغه خوښې دي. حکمت په دې درې واړو خبرو کې څه دی؟ نبی علیه السلام لومبۍ خبره د خوشبویۍ وفرمایله. نو خوشبویي ځکه نبی علیه السلام ته خوښه وه چې په دې باندې د انسان ظاهري صفایي راځي، په دې باندې د انسان ظاهر دا چې دی هغه څه شي دا صفا شي. انسان پاکې جامې واغوندي، ځان صفا کی او عطر چې دی هغه ولګي، بیا دنه خوشبویي ځي. نو د ظاهر ښکلیوالی، د ظاهر صفایي دا په عطر باندې راځي. ځکه نبی علیه السلام دا وفرمایل. او دویمه خبره نبی علیه السلام وفرمایله چې نیکه او صالحه بیبي دا ما ته ډېره زیاته چې دی هغه خوښه ده. نو نیکه او صالحه بیبي په دې سره د انسان باطن صفا کیږي، په دې سره د انسان اخلاق صفا کیږي. چې کله یو انسان د خپلې بیبي سره وي، د هغې سره ناس پاس وي، د هغې سره خبرې کي، د هغې سره خوږې مزیدارې خبرې کي، د دې انسان ذهن به د غلطو خیالاتو نه پاک وي، د غلطو سوچونو نه به پاک وي، د ده توجه به صرف خپلې بیبي ته وي، غلط کار طرف ته به دې چرته چې دی هغه نه ځي. په دې سره به د باطن داسې کېږي، دا صفا کېږي. نو خوشبویۍ سره ظاهري صفایي راله، د پاکې او نیکې صالحې بیبي سره د باطن صفایي چې دی هغه راله. او دریمه خبره نبی علیه السلام وفرمایله چې په مانځه کې زما د سترګو یخوالی دی. د منځ حکمت څه دی؟ منځ یو داسې عبادت دی، ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. منځ انسان د بې حیایۍ، د نارواو غلطو کارونو نه چې دی هغه انسان منع کی. منځ بل منځ چې دی دا د الله تبارک وتعالی د خزانو نه د غوښتلو ذریعه ده. یعنی داسې دي دا چابیانې دي د هغې دپاره. او بل دا خبره په من سره انسان د الله پاک سره مناجات کی، د الله پاک نه بدی سره سغواړي
یو مثال به درکم مثال په طور باندې زما یو شاګرد دی دغه سره پیاله ده پیاله یې راوړه ما ته وی چې یاره ماله دې پیالې کې پی راکا او هغه پیالې ګنده ده دننه پکې ګن پروت دی نو مخکې بدله دا پیالې پاکول غواړي هغې به دته زه په هغې کې بیا پیدا چې دی هغه اچوم که پیالې صفا نه وي که پیالې ګنده وي او زه ته هغه پی اچوم هغه پی ورسره هم ګنده کېږي نو دقه شانتې د ظاهر صفایي په خوشبویۍ سره د باطن صفایي په صالحه او نیکې بیبي سره چې دی هغه رالله لوښې صفا شو اوس ته مونځ کوه ته عبادت کوه بیا هغه خوند او مزه څنګه چې د پیو دپاره پیالې صفا شوه دقه شان د مانځه دپاره ستا لوښې صفا شو بیا د هغې نه خوند او مزې چې دی هغه اخله مونځ یو داسې عبادت دی چې په دې سره به دا انسان د الله پاک نه څه غواړي د الله نه به پې سوال کي مونځ خو دا یو اهم عبادت نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته پرېښی دی مثال په طور باندې یو سړی حج له روان دی حج لځي د کور چابیانې دي ورسره او دې څه وکړي یو کس ته هغه چابیانې پرېږدی لکه دا چابیانې واخله زه زما حج له په سفر باندې ځم او په دې چابیانو باندې به د پلانکۍ کې دا دي پلانکۍ کمره کې دا دي دا دي دا دي دقه شانتې دا مونځ نبی علیه الصلاة والسلام مونږ ته کنجانې پرېښي دي چابیانې راته پرېښي دي چې په دې باندې به د الله پاک نه خپل حاجات او ضروریات دا چې دی دا غواړئ خپلې مسلې دا به په مانځه باندې د الله پاک نه چې دی هغه حل کوئ نو نبی علیه الصلاة والسلام دا درې قیمتي خبرې وفرمیلې ستاسو ذهن کې رالی که نه یو خوشبویي دویم صالحه نیکه پاکه بیبي او دریم منځ کول دا درې خبرې نبی علیه الصلاة والسلام وایي دا ماته ډېرې زیاتې دا خوښې دي صحابه کرام هم ډېر زیات عجیبه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ډارک را پاسید او سوي وی د الله رسوله ماتم ګورې درې خبرې ډېرې زیاتې خوښې دي صحابه کرام داسې وی وایه څه دي وی د الله رسوله یوه خبره راته دا خوښه ده ستاسو مخ ته کتل دا راته ډېر زیات خوند او مزه راکړي ستاسو مخ مبارک ته کتل هر ټیم ستاسو دیدار کول دا راله ډېر زیات خوند او مزه راکړي صحابه کرام خو صحابه وو هغې ته څوک چې دی هغه رسېدی شي یو صحابي به راغی روزانه به راته داسې مجلس کې به کېناست د نبی علیه السلام او بیا به پاسېد لاړ به بار بار دا عمل کاو نبی علیه الصلاة والسلام را اوغوخ پلان کیا تو خو مجلس ته راشې مجلس کې لږ ساعتې کښېنې او بیا لاړ شې څو نه وې ته څه شي له راشې وی د الله رسوله کور را باندې ټیم نه تېرېږي ستاسو مخ راته هر ټیم مخې ته مخې ته کېږي په زړه مې ارماني چې تاسو ووینم راشم ستاسو ملاقات او ستاسو دیدن وکمه چې تاسو وینم زړه ته مې سکون آرام راحت راشي بیا چې دی هغه لاړ شم صحابه کرام داسې نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی د الله رسوله ستاسو مخ ته کتل دا راله ډېر زیاته مزه او ډېر خوند چې دی هغه راکړي ابوبکر صدیق دا خو یو هستي و د هغې شان ته څوک رسېدي شي د هجرت سفر نبی علیه الصلاة والسلام او ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو ځای کړی دی چې کله غار ثور ته ورسېدل ډېر اوږد سفر دی وی د الله رسوله تاسو صبر وکړئ زه ورکوزېږم چې دا غار صفا کړم او دا ځای صفا کړم د هغې نه هغه کم خشاک ګن وغیره او هغه لرې کړه کمې سوړې وغیره چې د خطرې وې هغه یې بندې کړې په خپل څادر باندې یو سورې پاتې شو د هغې د بندولو ورسره څه نه نبی علیه الصلاة والسلام ته وی تاسو راځئ تشریف راوړئ نبی علیه الصلاة والسلام دننه راغی ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته خپل زنګون خور کوی د الله رسول سر پې کېدوی تاسو آرام وکړئ ځکه ډېر اوږد سفر دی باره غر ته چې سړی خیږي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ودشو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ویخ دی او هغه وی سړی ته د خپل خپا داسې ورته مخامخ کړی دا هغه به د خپل خپا باندې بند کړه دیکھے هغه سوړه کې یو مار ناسو ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپل ټک ورکو 300 کال وی دغه مار انتظار کړو چې نبی علیہ السلام د اخیر زمانه پیغمبر به هجرت کی دیزه کې بدرې ورځې چې دی هغه دیری هغه مار 300 کال دغه ځای کې انتظار کړو او ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته د ملاقات د دیدن لارې چې دی هغه بند کړې دا غسرم بل چاره بیان و دا ابو بکر صدیق رضی الله عنه خپه اوچی چلا دا سه خطرناک تک او گزارې ورکو چې دا غیر تکلیف نه د ابو بکر صدیق رضی الله عنه وخت کې چې دی غرار روان شو پر یاد نه کی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک شاعر په خپل اشعارو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مخ تشبیه د ګلاب سره ور کړی دا او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه د اوخ کو تشبیه د پرخ سره چې دی هغه ور کړی دا او پرخ راضی او په ګلاب باندې چې دی هغه لګي څومره بختوره هستی ده چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سر مبارک بغیر کې پروت دی داغه دیدن او داغه ملاقات دا چې دی هغه کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راویښ شو ابوبکر ولی دا الله رسول سے شیز وچی چلما ډیر تکلیف او ډیر درد راته راکو بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام به خپل دکانې ولګولې الله اغیل صحت دا چې دی هغه ورکو نا ابوبکر صدیق رضی الله عنه سی وی دا الله رسوله ستاسو مخ تکتل ستاسو دیدار کول دا راته ډیر زیات خون او مزه چې دی هغه راکی او دا الله رسوله دویمه خبره راته دا ډیره زیاته خوښه ده چې پتا سو باندې خپل مال قرباني کول دار لډیر زیات چې دی هغه سکی دار لډیر زیات خوان او مزه راکی خپل مال ستاسو نه قرباني کول یو وار ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر زیات خپه دی ملګری ته تپوس کی والی خپه وی خپه په دیم چې ما ته پته ده چې دی ورځو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره اسم نشتا زما سره مال دی کوزا دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لورکوم نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاس بدلان دی راشي زما لاس بد پاسه چې دی هغه راشي او د پاسه لاس دا د لاندنی لاس نه چې دی هغه غواره دی دا سینه چې د نبی علیہ السلام بے ادبی راشي زما لاس په بره راشي د ورکلو لاس دی حدیث کې مرাজি الید العلیا خیر من الید السفلی پاسنی لاس دا د لاندنی لاس نه چې دی غوره دی مطلب ورکړی والا لاس د اغستون کی لاس نه دا چې دی هغه غوره دی وی زما سره دا غم دی وی بسلمه دا ارمان دی چې نبی علیہ السلام زما دا مال خپل مال وګڼي او زما ورکړی د ضرورت رانه شي نبی علیہ السلام په خپل والی او دا سه وشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ابوبکر مال خپل مال ګڼل خپل مال ګڼل او دا هغه د اجازت نه بغیر به هغه استعمالو یو واره صحابه کرامو صدقات راوړو عمر رضی الله عنه دی ورځو کې زما سره ډیر مالو مې چې زبنند ابوبکر نه مخ کې کېګم وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمانه تاسو کو عمره سوري مال دی راوړو د صدقې د پاره مې چې د الله رسوله نیم مال مې راوړې دی وی د ابوبکر نه تاسو کو ابوبکر سوري مال دی راوړې دی وی د الله رسوله دا الله نم او ستاسو نم می کور پرې خو دی پرې دی نور می اس کور چې دی اغه نه دی پرې حال دا دی چې خپل اغوست جامې دای د الله پاک په لار کې صدقه کړې او د ټاټ جامې وستې وي جبرئیل امین راغی دغه مجلس ته هغه شانتی د ټاټ جامې وستې دي د ابوبکر په شانتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس کی جبرئیل امینا تا هم ډیر ناشنا او عجیبه کار کړی دی د ابوبکر په شان جامې دی اغوستې دي جبرئیل امین عرض کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تسوی د الله رسوله نن الله تبارک وتعالى اسمانونو کې اعلان کړی دی تمام فرشتو ته اعلان کړی دی چې نن زما یو بندا خپل مال خپل جامې د الله په لار کې صدقه کړی دي
نن هغه د ټاټ جامې اغوستې دي د هغه د مشابهت د وجې نه به تاسو نن ټولې دغه د ټاټ دا جامې او دا کپړه به تاسو چې دی هغه استعمالوئ د دې نه به بله مبارکه هستي څوک کیدی شي او الله تبارک وتعالی را ولېږلم چې په ابو بکر صدیق باندې زما سلام دا چې دی هغه ووایه او درېیمه خبره نبی علیه الصلاة والسلام ته څه عرض کړي د الله رسوله یو راته دا خبره ډېره مزه راکړي چې زما لور ستاسو په نکاح کې وي نو ګوره هم ځان د نبی علیه السلام نه قرباني کو هم مال د نبی علیه السلام نه قرباني کو هم الواد د نبی علیه السلام نه قرباني کو نو نبی علیه السلام هم درې خبرې وفرمایلې ابو بکر صدیق رضی الله عنه هم درې خبرې عرض کړې دې کې عمر رضی الله عنه را پاسېد ویل الله رسوله ما ته هم ګورې درې خبرې ډېرې زیاتې خوښې دي وایه عمر څه دي عجیبه مجلس و عمر رضی الله عنه وی د الله رسوله امر بالمعروف دا راته ډېر زیات خوښ دی د نیکۍ امر کول دا راته ډېره زیاته مزه او خوند راکړي چې کله د عمر رضی الله عنه زمانه کې فتح زیات شوې علاقې فتح شوې بیا چې دا کم پولیس وغیره کم فوج د هغه دی به بیا اسیو نو هغې ګورنر ته حکم ولیږه چې څومره پولیس حضرات دي څومره افسران دي هغې ټولو ته ووایه چې د امیر المؤمنین حکم دی چې ټول قرآن مجید دا په حفظ باندې یاد کړي د عمر رضی الله عنه په یوه وینا باندې په زرګو حافظان په زرګو قانیان دا چې دی هغه تیار شو نو یو راله امر بالمعروف دا ډېره زیاته خوند او مزه راله راکړي دویم عمل د نهي عن المنکر دا راله ډېره زیات خوند راکړي یو سړی د غلط او د ناروا کار نه منع کول دا راله ډېر زیات خوند او مزه چې دی هغه راکړي او عمر رضی الله عنه عمرو د هغه خو ډېر لوی شانو یو وارې بیت المال ته عطر راله خوشبویي راله هغې ښځې عرض کو وي جي داسې وکړئ چې که ستاسو خوښه دا خوشبویي دا به زه تقسیم کړم عمر رضی الله عنه ته وی نه وی ولې زه به پکې څه نقصان وکړم وی نه ته پکې نقصان نه کوې لیکن ته چې کوم عطر تقسیمې د دې دا خوشبویي به ستا د لاسه پورې چې دی هغه ولګي د دې وجې نه تاله مناسب نه دي چې د بیت المال دا عطر ته تقسیم کې او ته خلکو له چې دی هغه ورکړي او درېیم عمل راته دا خوښ دی چې ساده لباس اغوستل دا راته ډېر زیات خوند او مزه راکړي عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دی لیکن لباس په هغوی ساده چې دی هغه اغوستی او چې کله بیت المقدس فتح کی یو استازی ولیږه د یهودو پسې چې یا خو تاسو موږ ته بیت المقدس پرېږدوئ خالی کې راته که نه پرېږدئ بیا جنګ ته چې دی هغه تیار شي چې کله استازی لال خبرې ووړ هغې کېناسته مشوره یې وکړه او هغې وویل چې لکه زمونږ کتابونو کې خو د اخري زمانې د پیغمبر صفات او د هغه د صحابه صفات دا ذکر شوي دي راځئ کتابونه ګورو که چرې هغه صفات په دې کس کې وي جو بې جنګه به ورته پرېږدو او که نه که هغه صفات پکې نه وي نو بیا به ورسره جنګ کو بیا ورله بیت المقدس موږ نه ورکو هغه استازي ته دا خبره وکړه چې موږ تاسو له بیت المقدس داسې نه درکو ستاسو امیر المؤمنین دی راشي چې په هغه کې کم صفات موږ پیژنو کو هغه پکې وو بې جنګه به یې راته پرېږدو که نه پکې بیا به ستاسو سره موږ جنګ کو بغیر د جنګ یې راته نه پرېږدو حضرت عمر رضی الله عنه روان شوی دی خپل غلام یې ځان سره کړی دی دی به په نمبر باندې سورلي کوله کله به د غلام نمبرو په اوښ به سورلي ده هغه وادې به پیاده روانو موار به یې نیولې او داسې امیر المؤمنینو اتفاق ته ګوره چې کله دوی هغې حدودو ته ورداخلېدل
پدې کې د غلام د سورلې نمبر راغی غلام ببري او عمر رضی الله عنه به پیاده زی عمر رضی الله عنه راکوش شو غلام ورتوی امیر المؤمنین مخبل نمبر تاسو له درکړې تاسو برکینه زبا پیاده چې د اغه روانم د وخمو اربع منی ولی عمر رضی الله عنه ودا کې دین شنا ستا نمبر دی بهرحال عمر رضی الله عنه موار نیولې د غلام برناسته او چې کله دی ور داخليږي هغه يهودي په انتظار باندې دي هغه نخي نشانی چې دی هغه سيکی چې کله ولیدل چې امیر المؤمنین پیاده روان دي او غلام بار په وخ باندې ناشته او چې کله او قتل چې د امیر المؤمنین په جامو کې ټوټي لګېدلې دي هغه او قتل وي بس دغه کسته هغه دازبه هغه فتح کی په غیر د جنگ نه ممتاز ته چې د بیت المقدس دا چې دی هغه پر خودلې ټول وای سبحان الله داسې خلق داسې هسته تیری شوی دي نو عمر رضی الله عنهم درې خبرې وکړې امر بالمعروف نهي عن المنکر او ساده لباس اغوستل ودا درې خبرې ما ته ډېرې زیاتې خوښې دي دغه عثمان رضی الله عنه را پاسید عجیبه مجلس دی عثمان رضی الله عنه وی د الله رسوله ما تم غره درې خبرې ډېرې زیاتې خوښې دي کمه وی د الله رسوله یو راته دا ډېره زیاته خوښه د غریبانو ته ډوډۍ ورکول غریب ته ډوډۍ ورکول دار له ډېره زیاته خوند او مزه چې دی هغه راکي او دویم غریب سړی ته بربند سړی ته لباس ورکول جامه ورکول دار د ډېر زیات خوند راکي یو ورځ د اختر ورځ ده عائشہ رضی الله عنها نبی علیہ السلام ته وی د الله رسول تاسو خو منزل زه خو کو صد سری راکې چې راوړو په د مدینه منورې یتیمانان غریبانان برازي چې غویل بیا سړوډه موډه پیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه فرمایي زما سره خو هیڅ نشته دي دا سه پیغمبر وی سره نشته چې درکم او تاسو به سره راوړل دې کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ کو واپس راغې کوړتا خوراک باندې دي د هرې وی بي سره چې دغه خوراک دی نبی علیہ السلام ته پوسو کو ودا د کم زین رااله دا الله رسوله تاسو چې لاړې حضرت عثمان رضی الله عنه یوی بی بیتا یو وخ ډک د خوراک چې دی اغرا اولېګو داسې عثمان رضی الله عنه نورم ډیر زیات واقعیات داغه دو غریبانانو ته د خوراک کول دا ډیر زیات مشهور دي کاش چې مونږ نن د خپل گاونډیانو خیال ساتلی کاش چې مونږ د خپل مسکینانو غریبانانو رونو داغي خیال ساتلی چې غي بنن سبخ کړی وي روزم د دې نوم دی چې زمونږ سره دا احساس چې دی هغه پیدا شي چې مونږ باندې لوګه د ورځې راشي مونږ څنګه یو چې دا سوچ زمونږ سره پیدا شي چې غریب باندې به دا څنګه تیریږي ماښام مونږ خوراک تکینو څومره خوشحالیږو چې دا غریب مخې ته خوراک پروت هغه به څومره چې دی هغه خوشحالیږي روزم د دې خیر خوایي نوم دی چې زمونږ سره دا خیر خوایي دا غم دا چې دی زمونږ سره پیدا شي او درېمه خبره وی د قرآن مجید تلاوت کول دا راته ډېر زیات خوند راکړي او هغوی څه فرمایي وی که چېرې د انسان په دې زړه باندې دا تیاره د پاسه نه وي نو وی چېرته به د یو انسان دا زړه د قرآن مجید د تلاوت نه موړ شوی نو او د هغې تلاوت په ټیم کې حضرت عثمان رضی الله عنه ته شهادت نصیب شوی دی فسیکفیکهم الله د دې آیات تلاوت کو او د پاسه چې دغه شهید کړی او هغه ویني د هغه قرآن مجید باندې لګېدلی بهرحال ټیم کم دی علی رضی الله عنه را پاسې دوی ماتم یو درې خبرې خوښې دي وی یو راته دا خبره خوښه ده د میلمه میلمستیا کول دا ماته ډېره زیاته خوښه ده دویم د ګرمۍ په موسم کې روجې نیول د اوږدو ورځو روجې نیول دا راله ډېر زیات خوند او مزه چې دی هغه راکړي او دریم د الله تبارک وتعالی په لار کې جهاد کول دا راله ډېر زیات خوند او مزه راکړي دې کې الله تبارک وتعالی جبریل امین را ولېږو وی لاړ شه د مجلس کې اعلان وکړه
زمونږ دا خبرې پکې هم ووایه چې زمونږ دا خبرې خوښې دي. جبریل امین راغی وی دا الله رسوله ما ته هم ډېرې زیاتې درې خبرې دا خوښې دي. یو راته دا خبره خوښه ده چې د عبادت گزار غریب مدد کول. یو سړی دی عبادت کی نیک کارونه کی تبلیغی دی نیک سړی دی خو غریب دی وسې نه رسی د ده سره مدد کول دا راله ډېر زیات خوند او مزه راکي. دویم کثیر العیال غریب چې د هغه اهل عیال زیات وي بچی ډیر وي غریب وي او دی مزدوری کی او نفلی عبادت د دې نه سمیږي د هغه سره مدد کول دا راله ډېر زیات خوند او مزه راکي. او درېیمه خبره ګمراه ته ناپوه ته لار ښودل. ګمراه یوازې دې ته نه وایي چې لار ترې نه ورکه شوي او ته ورته لار وښیې دغه هم ګمراه دی. لار ورته نه ده معلومه ته ورته لار وښیې. یو هغه سړی دی چې هغوی ته د دین لار نه ده معلومه تا هغه په دین باندې راولي د دین لار چې دی هغه ورته وښیې. او زه دا خبره بار بار کوم نوجوانانو ورونو په فیسبوک باندې په دې سیزونو باندې غلط سیزونه مه ورکوئ مهرباني وکړئ. او دې روژه کې خو زه ګورم ډېر نوجوانان داسې دي د علماو پسې شوي دي د علماو پسې د هغوی شکلونه بدلي د هغوی ته چاته د خر سر لګي چاته د خنزیر سر لګي دا وړې خبرې نه دي. ګورئ د عالم سپکه کول یو عالم مې اورېدا هغه وي چې د اوو پیړو پورې به په دې خاندان کې د تور ټکي خاوند دا پیدا نشي. نن موږ لګیا یو په موبایلو باندې څومره غلط کارونه کوو. دا خو لا پرېږده دا خو موږ ته وړې خبرې ښکاري. ګانې بجانې به موږ شیر کو ډول سرنا والا سیزونه به موږ شیر کو. ما بله جمعه باندې تاسو ته ویلو چې ستاسو به مړه یې ستاسو آیډیانې به کولاو پرتي دا به خلک ګوري. دا غلط سیزونه به دې بل ته ځي او ستا پسې به قبر ته د هغې ثمره چې دی هغه در رسیږي. مهرباني وکړئ مهرباني وکړئ خپلې موبایل پاکې کړئ د خپل موبایلو شیشې دا صفا کړئ. غلط کارونه چې دي دا پرېږدوئ سمې لارې ته چې دی هغه راشئ چې د علماو نیکانو خلکو مرسته نشو کولی مخالفت یې ولې کو. اختلاف هر سړی لرلی شي لیکن غلطه خبره کول چې تا ته د هغې تحقیق نی معلومات د دني دا خبره کول دا یوازې د عالم پسې نه د بل چا پسې چې تا ته د یوې خبرې تحقیق نی را رسېدلی تا ته د یوې مسلې پته نی هغه څیز رسول. لیس الخبر کالمعاینة خبره رسېدل دا د هغې معاینې په شانتې نه ده کوم ته په خپلو سترګو باندې ووینې. دا ټول چې دی هغه بکواسات دي فضول خبرې دي غلط کارونه دي. مهرباني وکړئ د دې خبرو نه ځان چې دی هغه وساتئ. نورم کوم غلط کارونه څوک دي روژه کې مهرباني وکړئ غلط کارونه پرېږدئ. د خپل والدینو قدر احترام وکړئ. حدیثو کې راځي 4 کسان داسې دي د روژه کې د هغه مغفرت نه کېږي. یو په هغې کې شرابي دی نشایي شرابو نه علاوه نورې نشي چې څومره کي چرس کی پاوډرس کی دغه نورې ګندګۍ سکي د دې سړي بخشش دې میاشت کې نه کېږي دا واورئ. دویم هغه کس چې د مور پلار نافرمانې د هغه بخشش پکې نه کېږي. دریم هغه کس چې هغه صله رحمي نه کې د رشته دارانو خیال نه ساتي د دې سړي بخشش پکې نه کېږي. څلورم هغه کس چې هغه د چا سره کینه او بغض دشمنی ساتي دغه سړي بخشش پکې نه کېږي. او اخیری خبره الله تبارک وتعالی وحی راولېږله وی ما ته هم 3 خبرې دا خوښې دي. یوه په پاقه او لوږه باندې صبر کول دا راته ډېر زیات چې دی هغه خوښ دي. په لوږه باندې صبر کول دا راته خوښ دي. دویم په نیکۍ کې سبقت کول په نیکۍ کې وړاندېوالی کول دا راته ډېر زیات چې دی هغه سړي دا راته خوښ دي. او څلورم په ګناه باندې ندامت او دریم په ګناه باندې ندامت او خپېمانتیا دا راته ډېر زیات خوند او مزه راکړي.